نبی علیہ السلام هغه سنتونه چې موږ پرېښي دي. هسې هم ډېر اهم مبارک سنتونه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک ژوند اهداف او لارښوونې له امت څخه پاتې دي. که څه هم اوس هم داسې وفاداره امتحان شته چې د ټولو سنتونو د عملي کولو لپاره توفیق لري، خو بیا هم ځینې سنتونه چې عموما ترک کاري په داسې ډول دي باید چې ژوندي شي. په اذان کې به مؤذن د کلماتو پر لپسې والي کوه او سامه به هغه شان کلمات ویل. د شپې شروع په 2 رکعات لمونځ سره کول. خوراک په 3 ګوتو کول. په داسې کې د سوچ ولاړه اوبه نسخي، اوبه په 3 ساګانو څښل. په اوداسه سره ویده کېدل. د مسلمان ورور زیارت د الله جي د رضا لپاره کول. د کورونو په کارونو کې له خپلې کورنۍ سره مرسته کول. سپین ویښته ته په رنګ سره تغییر ورکول بغیر له تور رنګه. د نارینه لپاره د سپینې جامې اغوستل. د ملاقات په وخت کې روغبړ کول. لوېدلې داسې یو شی راپورته کول، کوم خشاک یا خاوره چې وي هغه ځینې لرې کول، پاکول او خوړل دا هم یو سنت دی. په راسته اړخ خوب کول. د مریض پوښتنه کول. نوې والا ته چې الحمدلله ونه وایئ، یرحمک الله مو وایاست. د چرمښکو وژل ځکه خلکو ته ډول ډول ضرر رسوي او د پخوا څخه یو مؤثر حیوان دی. له لارې څخه د ضرري شي لرې کول. په اوبو کې نه پوکول. د امت مشکلات په اجتماعي روحیه د حلالولو کوښښ کول. نکاح په مسجد کې کول. د خلکو اړتیاوې پوره کول. د قهر زغمل. وصیت لیکل. د جمعې لمانځه ته وختي تلل. د ظلم مخنیوی کول. همسایه ته پام مستول. تلاوت، اذکار او دعاګانې کول. پر مسلمان ښه ګمان کول. د مسلمان دفاع کول او داسې نور. ګران وروڼو، دا سنت باید عملي کړو او تر نورو مؤمنانو ورسوو تر څو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سنتونه ژوندي کول زموږ وظیفه وګرځي او له ډېرو ثوابونو څخه یې برخمن شو. د ثواب په نیت یې نور ملګرو سره هم شریک کړئ.